د یوې امن او لوټونکو مرکزونو پاکې لارې، امن او له لوټونکو او هر ډول ویرې د پرته مزل په تمه د دې لارې موټر چلوونکو کلونه د تیرې ادارې د عسکرو ظلمونه او وحشتونه وزغمل. د افغانستان د اسلامي امارت د مجاهدینو د سرسختو مبارزو په ترڅ کې د افغانستان د ولایتونو د فتحو لړۍ تر دې لارې را ورسېده. د عسکرو په جامه کې غلو خپلې پوستې پرېښودې او لاره 24 ساعته له کومې ویرې او وحشت پرته د موټر چلوونکو پر مخ پرانستل شوه. کابل هم فتح شو او پر افغانستان تر سپین محمدي بیرغ لاندې اسلامي نظام حاکم شو. اوس پر دې لویه لاره د اسلامي امارت د ځواکونو پوستې د لوټ او تالان پر ځای د موټر چلوونکو لپاره په دمه ځایونو بدلې شوي دي.